د لمر ټلویزیون درنو لیدونکو سلامونه. تاسو ټولو ته د زړه له کومې د کوچني اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله اوسئ. اختر مو بختور شه. تاتو عبادات مو قبول. دا د تاسو ټول د اختر ځانګړې خپرونې د اختر پلوشې ته ښه راغلاست وایم. هیلې جانې ستړې مه شئ. خیر اوسئ، مننه. او لیدونکو زه هم سلامونه وړاندې کوم د لمر تلویزیون ځلانده تلویزیون لیدونکو ته، او امیدواره یم چې دوی د خوښۍ او خوشحالۍ څخه ډک اختر ولري. راځئ چې لیدونکي نور په تمه پاتې نه کړو او د خپرونې په سر کې هغه زموږ لومړنی میلمه څوک دی که څې راوپېژنې. بالکل شفیق جانه، موږ مخکې هم تاسو وویلې چې موږ بېلابېلې برخې په خپرونه کې لرو، او په دې برخه کې لیدونکو موږ تاسو ته دوه ځلېدلې ستوري مو راغوښتي دي او دوه ډېر ښه او خوږ ژبې سندرغاړي چې رابسي او تاسو ته به خپله سندره وړاندې کړي. البته لیدونکو دا سندره به هم جوړوي سندروي. ما په ګمان دا جوړوي سندره چې دوه ورونه شاید اوسي، بشیر وفا او نظیر سرود. بالکل. درنو لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې راځئ وګورو چې نظیر جان سرود او بشیر وفا خپله ښکلې سندره موږ ته ډالۍ کړي. من اهل کابل تو اهل غورات، من اسفرا هم تو نسل هرات. لالا جان هر دو برادر هر دو برابر هر دو نهال زمین کشور. لالا جان لالا لالا دست و بالا هر دو هست من دیوالا. شیرین میشه شیرین میشه انگور سیب دی بالا. تو اهل غزنه من اهل پروان، تو قندهاری من مرد میدان. لالا جان هر دو فدای یک سرزمینم هر دو برای یک ملک و دینم. لالا جان لالا لالا دست و بالا هر دو هست من دیوالا. شیرین میشه شیرین میشه انگور سیب دی بالا. از مزارم تو مهد تاریخ من شاهکارم. لالا جان زبان هر دو زبان عاشق، جهان هر دو جهان عاشق. لالا جان لالا لالا دست و بالا هر دو هست من دیوالا. شیرین میشه شیرین میشه انگور سیب دی بالا. قدرت من شیمایی تو. لالا جان بیا که با هم وطن بسازیم، بزور بازوی خود بنازیم. لالا جان لالا لالا دست و بالا هر دو هست من دیوالا. شیرین میشه شیرین میشه انگور سیب دی بالا. عالی بود. السلام علیکم. بشیر جان قند عیدتان تبریک باشه. سلامت تشکر. اختر دې مبارک شه. ستاسو هم اختر مبارک وي. مهرباني. ډېره ښکلې سندره لالا جان. آره نظیر جان خودت به بشیر جان لالا میگی یا بشیر جان بر خودت لالا میگه؟ به خاطر که من خورد هستم مرا ناز بیت لالا جان میگه. ډېر ښه راغلی. ستړي مه شئ. لطف کردین. سلامیدانه خدمت و کسایی که می لحظه در خانه خود نشستن ما را تماشا میکنن. عیدشان مبارک. خدا کنه عید خوب و خوش آغاز کرده باشن، همیشه خوشخندان باشن. عید تمام دوستای و نازنینایی که از طریق پرده شیشه‌ای
که روبریش نشسته لمر عزیزه که دیده میتونین دیدین میبینین این شما مبارک. آها ډیره زیاته مننه له دواړو نه شفیق جانه اوس د ما پوښتنه البته داسې ده چې څنګه مو غوښتل د لالا جان سندره ووایي آیا په منځ کې خو به مو کومه شخړه یا جنګ نه و پیدا سوی چې غوښتل مې یو بل ته بیرته چاپلوسي وکړي او دا سندره ټوله مینه مینه دغه سندره شخړه پکې هېڅ نشته. څنګه مو غوښتل چې دا سندره ووایي او انګیزه د دې سندرې څه وه تاسو ته؟ خب البته اگه احساسات خاصی داشتیم در میوهنگ و همگی میفهمه که همبستگی اتفاق نشان میده و خواستیم که امیوهنگ به شهر کابل البته در قرغه ساخته شده. کمپوزش از سالم خان آجان سخی البته مشترک است. شعرش هم از فراجان پناهی است. دیگه واقعا بسیار گل کرده آهنگ. نظیر جانم نام خدا گل کرده. آهنگ بسیار زیاد مردم خوش کرده. واقعا ښکلې سندره ده. از ما شخصا ډېره خوښېږي. ما سلامت لطفا. لومړي ځل لپاره واورېدم واو څومره ښکلې سندره. و باید که بگویم که ایلا جان یک روز ما بشیر جان از راه میگذشتیم میدیدیم که یک لالای خرد همراه لالای کلان لالای بزرگ جنگ میکردن. اما در ذهن ما بشیر جان بود گفتم باید یک آهنگ جور کنیم که ای لالای بزرگ لالای خرد بگه لالا جان. یعنی که تاسې دواړه ورونه سندرغاړي نه وئ نو تاسې به څه وئ؟ یعنی شما لطف کردین. دواړه به انجینران وئ ډاکټران وئ ژورنالستان که څه که نه وئ؟ ما شفیق عزیز والا اگر زبانت خشکی کرد ما برات یک ذره جوس پرد میتونم بگم یک ماه مبارک رمضان دیگه خودت میفهمی که یک ماه دیگه تبدیل شده. وزنت هم که میبینیم یک ذره کم شده. سلامت باشید. از خودت باز برای خودتم باز ایلا خب بیخی مهمان نوازی نمیکنه. ایلا هیچ مهمان نوازی نمیکنه. شما هستین شفیق جان. اگر ما هنرمند نمی بودم 100% سرباز می بودم به وطن خود خدمت میکردم. آها شفیق جان له دوی نه ډېره زیاته مننه کوم له دې چې راغلی خپرونې ته او د بشیر جان یوه ډېره ښکلې سندره البته لیدونکو خپرېدو ته چمتو ده او تاسو به هم د سندره واورئ او وبه یې وینئ. نو شفیق جانه موږ هم البته چمتو یو د دې سندرې اورېدلو لپاره. نو تاسو څنګه؟ ستاسې د بیا هم اختر مبارک وي. ډېره مننه له راتګ مو. ستاسې یوه ښکلې سندره ده وایي کوچۍ. نو که هغه موږ ته دلته اجرا کړئ ډېره ښه به وي. شم کوچه تا مزړه کې زین وړې ده ستا خمار سترګو ملې سترګو نه خوب وړې ده ستا خمار سترګو ملې سترګو نه خوب وړې ده زرد شم کوچه زد مینا کې ملنګ یوم لا 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 سردشم کوچه تو دغرونو خبره اخکاری نشته ستا مثال داسې حسینه شهزادګۍ ښکاري ژوند مې کړه راڼه په ښایست لکه سپوږمۍ ښکاري ستوری غوندې خال دی په تندي باندې وهلی دی سردشم کوچه وا ښایسته کوچه
شم کوچه پلنده زن خلونک ده ما بله و نکړه چپ زلفو کې ګلونک ده ښکار لکه زرک چپ ناز ناز قدمونک ده وګوره بشیر تا ستا ښایست بیا ستایلی ده زرد شم کوچه واخیسته کوچه زرد شم کوچه تا مزړه کې زین وړې ده ستا خمار سترګو ملې سترګو نه خوب وړې ده ستا خمار سترګو ملې سترګو نه خوب وړې ده زرد شم کوچه زه د مینه کې ملنګ یومه لا 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 قربان دې شو. درنو لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې لنډه دمه لرو، له دمې وروسته بله خاصه برخه مه هېروئ. ښه راغلاست بیا هم تاسو لیدونکو او لومړۍ برخه هم تاسو ولیده. ډېر ښه میلمانه مو درلوده او په دې برخه کې هم لیدونکو موږ ډېر ښه میلمه لرو. د خپرونې په دې برخه کې مستعد ځوان د اطلاعات و فرهنګ وزارت سلاکار وایاند، شاعر، لیکوال او دې سره سره هغه کس چې یعنې زه د دې د کلمو خاص علاقمند یم، یعنې په ډېره خوږه ژبه ډېرې زیاتې د کلمې کوي. تاسې سیرې سره آشنا یاست او غږ سره خو یې ټول آشنا یاست. نو ما ویل اطلاعات و فرهنګ وزارت سلاکار وایاند، نو تاسو شاید پوه شوي یاست چې زه د هارون حکیمي په اړه خبرې کوم. حکیمي صاحب سلام علیکم، ستړي مه شئ، ښه راغلاست، اختر مو مبارک شه. تاسو ته سلام، ستاسو درنو لیدونکو ته سلام، ټول دې ستړي مه سي او د ټولو دې اختر مبارک سي. غواړم لومړی پوښتنه زه له تاسو نه داسې مطرح کړم چې کیدای سي وایي چې البته شاعري او سیاست څومره نږدې اړیکې او سره کیدای سي ولري؟ شعر د شاعر د احساس د افادې او بیان یوه لاره ده چې یو خاصه طبقه خلک کیدای سي چې پر دغه لاره یا تمرکز کوي یا فکر کوي یا په دې برخه کې الهام ورته کېږي او وړتیا یې لري په دې برخه کې به کار کوي. سیاست بیخي یو متفاوته برخه بله د چارو د سمون یا د چارو د ادارې یا د چارو د انتظام او یا تر موخو تر رسیدلو پورې یو بل اړخ دی. سره د دې چې سیاست کول هم هنر ګڼل کېږي، په پوهېدل یې علم دی، له بلې خوا په شعر پوهېدل هم که تر یوه ځای علم دی، له بلې خوا هنر دی. بیلې څانګې دي د بیلو موخو دپاره، ولې ټولنیز په اصطلاح رنګ لري. ما په دې نږدې وختونو کې ستاسې یو شعر داسې ولیدو چې هغې ته سندریزه بڼه ورکړل شوې وه، بخښنه. نو هغې شعر کې تاسې ډېره زیاته بخښنه غوښتې، چې هغه بخښنه هم چا نه غوښتې ده؟ په سفر تلم، اوږد سفر و، غرب ته تلم، نو د مور سره مې خدای پاماني ونه سوی کولی، ځکه چې زه پوهېدم چې زړه یې نه کېدی چې زه ولاړ سم. بیا مې یو دوه بیته لیکلي ول چې بیا میرخان دا غزل ویلی ده. حکیمي صاحب، د اطلاعات فرهنګ وزارت د وروستنۍ لاسته راوړنې د خصوصا د لرغوني اثارو د خوندیتوب په اړه که تاسې موږ ته ووایاست چې افغانستان د لرغونو اثارو د درلودلو له وجې د نړۍ د بډایو هیوادونو له کتاره دی. واقعا موږ شاوخوا 2000 لرغونې ابیدې په افغانستان کې لرو، په مجموع کې زرګونه لرغونې سیمې لرو چې که د ابیدو سره یو ځای اټکل کوو 5000 ته یې شمېر رسیږي. شاوخوا 100,000 لرغونې اثار دا مهال د اطلاعات و فرهنګ وزارت سره ثبت سته. تر اوسه د مس عینک څخه 1114 قلم اثار لاسته راغلي، 148 موږ ترمیم کړي او په پراګ کې نندارې ته ایښودل سوي. او د دې ترڅنګ ګرځندوی افغانستان د سیاحت دپاره یا د ګرځندوی دپاره بېلابېلې ښایستې سیمې لري او پخوا یې ډېر سیلانیان درلودل. اوس هم موږ د کاله شاوخوا 20,000 بهرني سیلانیان لرو او خپل کورني سیلانیان مو په لکونو دي چې د یوه ځایه بل ته ځي. درنو لیدونکو، اوس حکیمي صاحب تاسو ته یو ښکلی بیت دکلمه کوي. داسې ترخې تندې په برخه د زلمیو نه دي، داسې ترخې تندې په برخه د زلمیو نه دي، خو زموږ شونډې وخت ریبلې دي د میو نه دي.
دا څه بې وخته دي پر مخ اوښکې راماتې سولې دا څه بې وخته دي پر مخ اوښکې راماتې سولې مازدیګرونه د خندا دي د سلګیو نه دي خسماره لاره تیره کاڼي څه ترخه وختونه جهنمي کوڅې اشنا ستا د پاپیو نه دي ګوتې دې ورېږده لا حوله پر شیطان ووایه ګوتې دې ورېږده لا حوله پر شیطان ووایه دغه سینې د جوختېدو دي د مرمیو نه دي ماشاءالله مننه کوم حکیم صاحب ډېر ښه دې کې زما په اند یووالي یو پیغام هم پکې و او ګیله هم پکې وه چې راځئ سره ټول یو حکیمي شو صاحب له تاسو نه ډېره زیاته مننه ده چې راغلی خپرونې ته او زموږ خپرونې ته مو هم ښکلا وروبخښله تاسو هم ښه اختر غواړو او په ټولو چارو کې تاسو ته کامیابي او موفقیتونه غواړو ډېره مننه ټولو ته د یوه ښه واقعي اختر په هیله سلامت سه حکیمي صاحب ډېره زیاته مننه راتګ مو سلامت سه لیدونکو دا برخه هم ډیره ښکلې برخه وه هیره نه کوئ درېیمه برخه هم د خپرونې ډیره جالبه برخه ده او ډېر ښه میلمه لرو د اوس لپاره لنډه دمه یو ګرم سلام ټول هغه لیدونکو ته چې همدا شېبه له موږ سره یو ځای شول خدای دې وکړي چې تر دې دمه مو خپرونه د پام وړ ګرځېدلې وي د اختر پلوشې ځانګړې اختریزه خپرونه ده ایلې د خپرونې په دې برخه کې موږ د هېواد ځوان وطنپال او خوږ ژبی شاعر پرهیز شګیوال له ځان سره لرو تاسو ښه راغلاست او په خیر راغلی زه هم خپل سلامونه او احترامات او د کوچني اختر مبارکي هیلې جانې تاسو ته او شفیق جان صاحب تاسو ته او همدارنګه د لمر تلویزیون ټولو کارکوونکو ته او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته وړاندې کوم خوشحاله اوسئ دا راته وایي چې د اختر لومړۍ ورځ څنګه وه او څنګه مو تېره کړه والا ډېره ښه تېره شوله زمونږ چېرته لاړو خپلوانو کره او همدارنګه دوستان زموږ خواته رالل نو پوه نه شولو ورځ ډېره ښه تېره شوله خدای وکړي چې په تاسو هم ښه تېره شوې وي شګیوال صاحب زه خو ستاسې د شاعرۍ یو خاص مینهوال یم او تل ستاسې هغه حماسي شعرونه یعنې زه چې کله اورم په هغه سندریزه بڼه نو ډېر جذباتي کېږم نو کله کله یې ژړا راشي نو اوس زه غواړم چې لیدونکو اوس زه نه ژاړم زه په دې تمه یم چې شګیوال صاحب موږ ته یو اختریز شعر کولری غزل ده چې وایي داغ د خپله پورې کړی پر لمنې زمانې داغ د خپله پورې کړی پر لمنې زمانې او د دروغجنو خلکو ځاله یې دروغجنې زمانې وحشت تورې تیارې در کې په هره خوا خورې دي وحشت تورې تیارې در کې په هره خوا خورې دي له تا انس او جنس خفا هم ونې غنې زمانې او چالبازه یې مکارې لکه ډمې غوندې څرخې چالبازه یې مکارې لکه ډمې غوندې څرخې او ګډوي شهدو کې زهر مکرجنې زمانې اسمانه نور غورځېږه اسمانه نور غورځېږه ځمکې ځای راته رانه کړ اسمانه نور غورځېږه ځمکې ځای راته رانه کړ موږ خوارو ته یې لارې کړې اغزنې زمانې او لت پت په وینو سره څو شهیدان دلته پراته دي لت پت په وینو سره څو شهیدان دلته پراته دي اخ په کوم جرم تا تړلي ځنې زمانې هیلې جانې او د شعر خاپیرۍ داسې شګیوال پرهیز ته راشي د شعر خاپیرۍ داسې شګیوال پرهیز ته راشي چې خوي مې په وجود کې لکه ستنې زمانې چې خوي مې په وجود کې لکه ستنې زمانې ډېر ښه او مننه کوم واقعا چې له احساسه ډک شي شګیوال صاحب کله چې شاعر ته الهام راځي نو باید مخکې له مخکې کوم هغه شیان ورسره وي تر څو کولی شي دا شعر ځان سره ثبت کړي ما اکثره شعرونه چې لیکلي دي ما په تنهایۍ کې لیکلي دي خو داسې وخت هم راغلی دی چې جلال آباد کې یو برق به نه و ما ته د شپې شعر راغلی دی چې زه باید شعر ولیکم کتلي مې دي چې قلم هم نشته خو ما داسې یو دغه وکته چې یو زما د ماشوم زوی یو رنګه پرته وه هغه رنګه ما راواخیسته په دیوال نه کاغذ اوس نه په دیوال باندې مې ولیکه ما ویل تر سبا پورې چې څو رڼا لګېږي نو زه باید دا بیا دغه ته ورسوم کتابچې ته نو په داسې حالاتو کې موږ شعر لیکلی دی خیر خدای السلام علیکم مداخله هم بې ځایه وکړله السلام علیکم څنګه سړي مشئ څوک یاست تاسې موږ میلمه لرو نه دا سړی ما وپېژنده دا ما خو نه پېژندو ایلې دا څوک دی تا هم دعوت کړی نه ما خو نه دعوت کړی نه دا خو ډېر محترم سړی دی بیا ما واورېده دا تا شاعري پاک لکه نه شاعري مې تا د شپې له خوا راځي یو ځل نیمه شپه تا شاعري راغی او نه وروره تاسو بیخي داسې مداخله وکړه چې زموږ خبرې مې بیخي له یاده نه دا بې اجازې یو ټک ټک یو زه خپل همدغسې یو شخصیت یم چې باید اجازې ته هېڅ ضرورت چوکۍ ماته نه شي
ضرورت ویلي به نه هم چاوتوشکه مو درته راوړی وای ولاکه دا کار وکړي. تاسې څوک یاست؟ نوم مو څه دی؟ ما خو کله نه یې ما لیدلي. ته ډېر خلک شاعر خپړی وایي. شاعر خپړی. خپړی څه معنا لري؟ خپړی معنا دا چې مثلا شاعري کوي ډېر په چوپتیا باندې. یوازې خپل ځان ته یې کوي. ځان ته یې کوي یوازې؟ نه ټول دنیا ورباندې خبر دی. زما کتابونه به تا مطالعه کړي. یاره را دروغ نه شو ما خو دا خپړی نوم اوس واورېده. شکیبال صاحب دا تاسو یو شعر وایي، زه خو په شاعرۍ دومره خاص نه پوهېږم. تاسې د دې شعر نقد کوئ، یعنې تاسې خپله پرېکړه وکړئ چې آیا دا واقعا شاعر دی که نه دی. مهرباني. زه د لیلا په عشق کې زه د لیلا په عشق کې بیا د لیلا په عشق کې کمیس مې وویسته لاندې زیر پیراني و. په دې شعر معنا باندې خو زه ونه رسېدم تا ته وایه چې موږ سره والا زه شکي شوم شکیوال صاحب. بل یو شعر مې دی تا به اورېدلی چې غوټې پسې وهې په لاس به درشي. چا ویل چې یا پردی شعر خپل په نوم کو داسې کې مه کوه چې غوټې پسې وهې په لاس به درشي. او چا ویل چې شاعرنو کې چرګان نشته؟ خدا خیر به دش اختراع و صحیح صحیح. هر پیوند د خپل پیوند سره جوړیږي. هر پیوند د خپل پیوند سره جوړیږي. ما رکشا کې کلینر لیدلی نه. بخښنه دي دا پردي شعرونه تاسو ولې په خپل نوم کوئ؟ ټوله نړۍ همدلته زه خوشحال کم نه نه ډېر بخیر نوم د خوشحال نه زه عابد کمزوری نیم چې به ډار کم په ښکاره نه. زه خپړی کمزوری نیم چې به ډار کم په ښکاره نارې وهم چې شکیوال صاحب دا والا شعر و شاعري توهین نور شروع کو. شفیق زما د سترګو تور دی. شفیق زما د سترګو تور دی. هیله هېڅ نه پېژنم، نه پوهېږم چې دا مې ورور دی. دغسې لوپه شوم اور مې واخیست په فریاد او په سوزان یم. د چا دی دا شعر؟ دغه ته نور ویوه ته نور ویوه. لوپه شوم اور مې واخیست په فریاد او په سوزان یم. نور مې بچ کړی ای بچیانو. شکیوال صاحب دا شعر ستاسې افغانستان یم. لیاز د خدای نور مې بچ کړی ای بچیانو. هله دا وباسئ دا غېږې نه وباسئ. شکیوال صاحب خیر دی ستونزه نشته. دا ومنه چې دا شعر د غلا کړی دی شکیوال صاحب. دلته ګیر شولې یعنې زه هغه غل شاعر یم چې زه شعر زما فرهنګ و ادبیات و جبر کې دا خبر نشته. وروره دا سړی خو بیخي زیاته یې کړی دی. په خدای باور که ما غل لیدلی دی لکه چې د دې نه پټ کړی زه نه پوهېږم. مخامخ زه دا شعر دغه شعر زما و هغه وخت کې که زه وایم ولاکه مې پرېښی و چې دا تا جوړ کړی وای. دې سره سره چې شعرونه هم تاسې غلا کړه تاسې کولی شئ چې جوس وڅښئ او لاړ شئ. داسې کومه دې جوس ته مې ځان برابر خبرې بیا وکړم چې عابد صاحب په طنز کې ډېر څه پراته وو. د دې مطلب دا و چې واقعا داسې بعضې شاعران شته دی چې هغه ادبي غله دي او هغې شعرونه په خپل نوم کوي د ښو ښو شاعرانو. نو بس داسې دنیا ده چې شعر فیسبوک نوی را پیدا شوی دی د پردي شعرونه راوالي په خپل نوم باندې کي. نو د دې په شعر دغه کې طنز کې ډېر څه پراته وو. واقعا خبر دا ده شفیق جانه چې اوس دغه بعض شاعران دي دا نن سبا که نه ګوري چې پخواني شاعران کتاب پیدا کړي بس ورور غیجانه صرف هغه نوم لرې کړي. هغه نوم لري کې خپل نوم پکې واچي. مننه کوم. ونرمن ته یو ټپه ورته ډالۍ کوم همدا اوس تازه یاده شوه. شفیق جان یو ټپه ورته ډالۍ کوم. د شعر لیکل آسان کار نه دی. عابد خپل کار دی کوه خپل به کومه. د شعر لیکل آسان کار نه دی. شفیق خپل کار به کوي خپل به کومه. دا شعر بالکل سمه ده. سلامت سئ. ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو. د خپرونې په دې برخه کې لنډه دمه لرو. له دمې وروسته ستاسې د ملتیا په هیله. رقیبان سپک دی رقیبان سپک دی پسپکا پورې خاندي ګنې څوک د چا د ورکه پورې خاندي
د اسمان د شفقتونو ساحلګر هم نن زمونږ په خوار ځمکه پورې خاندي د مدار نه چې مو یو ستوری خطا شي لمر پالی وایي په پړکه پورې خاندي نو کمو یو خوا وطن کمو یو خوا وطن جاړي اظهارا بل خوا مو تر اٹک پورې خاندي یا په مراغلې تا ورځ دی خدای پتا راولي چې ماشومان د خړ ترخم ته په ژړا راولي په مراغلې دغه ورځ دی خدای پتا راولي چې ماشومان د خړ ترخم ته په ژړا راولي چې ماشومان د خړ ترخم ته په ژړا راولي شان د می نورانا شپ خپل وطن کې زما په شان د می نورانا شپ خپل وطن کې چې در په درد مسافر کډا په شارا ولي چې خطر خان تما شومان د په جړا راولي مراغلی دغه ورځ د خدای پتا راولي چې ماشومان د خړ ترخم ته په ژړا راولي چې ماشومان د خړ ترخم ته په ژړا راولي رقیبت با په ژړا شنن چې ما ژړوي رقیبت با په ژړا شنن چې ما ژړوي خدای به زما د وطن پیغلې په خندا راولي چې خړ ترخم ته ماشومان دې په ژړا راولي په مراغلې پتا راولي چې خړ ترخم ته ماشومان دې په ژړا راولي یا په مراغلې دغه ورځ دې خدای پتا راولي چې خړ ترخم ته ماشومان دې په ژړا راولي چې خړ ترخم ته ماشومان دې په ژړا راولي چې خړ ترخم ته ماشومان دې په ژړا راولي واه واه ډېره ښکلې سندره افغان صاحب ستړي مه شئ خپرونې ته ښه راغلی اختر مو مبارک شه تاسو ستړي مه شئ ژوندي اوسئ ستاسو د اختر مبارک وي او د ټولو لیدونکو اورېدونکو په دغه وخت کې چې موږ د تلویزیون د برخې نه او د دې څپې نه واوري ویني هغې ته هم د اختر مبارکي ویم سوکالي ویم خدای وکړي چې خوشبختانه او د خوشحالۍ اختر د ټولو ملګرو د اختر مبارک وي دا ناست ټیم تاسې ټولو ډېره ښکلې موسیقي وغږوله نو کیدای شي د استاد په حق لږ ووایي تاسو نه یو جان مننه تشکر ستاسو د محبت او د اخلاص نه استاد چې دی محترم په کاناډا کې ژوند کوي او د هغې د خولې دغه خبره وه یو سوال کې ما ته جواب راکړی
چې تر کومه په ما کې شیمه وه ما کولی شو ما دغه برنامې مخکې وړلې د وطن د دې خلکو خدمتونه مې کول او اوس تاسو زلمي یاستئ تاسو باشیمه استئ تاسو باید خدمت وکئ وطن را جوړ کئ او د خپل حماسي خپل ثقافت خپل کلتور مخکې یوسئ افغان صاحب ما اورېدلي چې تاسې لاس کلن وایي چې تاسې لومړنۍ سندره ویلې وه یو کال نور راکم شه بیخي صحیح ویلې یعنې بیخي 9 کلن وایي یعنې ما یو کال زیات ویلی نو ما دپاره ډېره جالبه وه چې په 9 کلنۍ کې تاسې لومړنۍ سندره په یو حساب ویلې وه هغه ستاسې د والد صاحب و د پلارجان مو وه زما او د پلار مې په شریکه باندې یو سندره وه سندره هم نه وه بلکې ورته به ووایم چې غزل و زه چې خوارزار در پسې ګرځم پرې چې بیمار در پسې ګرځم و دا به هم درته ووایم چې د غربت ماشوم وی لږ هوښیار یې که نه نو د مهاجرت ژوند و موږ هم دې ته متوجه وو چې یاره او څه شوق هم و د موسیقۍ سره نو د هغې علت هم وکړي مننه کوم له تاسو نه افغان صاحب او لیدونکو له تاسو نه هم مننه نو افغان صاحب بل پارټ کې هم موږ سره د په بله برخه کې موږ سره پاتې سئ او د تاسو ملتیا غواړو موږ سره اوسئ ښه راغلی درنو لیدونکو د اختر پلوشۍ خپرونه ده زه شفیق شهید او هیله مایار ستاسې په چوپړ کې یو کمپوزر دی د خپله یې وایي چې زه د خارج کې ما تقریبا 10 کاله کار کړی کمپوزونه مې جوړ کړي اته وایي چې ما مایکل جکسن او نه پوهېږم یعنې ټول هغه مشهورو سندرغاړو ته یې کمپوزونه جوړ کړي سړي مشئ ښه راغلی قدرمنو دوستانو اختر مبارک شه زه میاشی استاس چې ډیر شاګردان لرم ډیر کسان مې روزلي او ګوړې راته ایښې شکر یې راته ایښې زه په ویاړ باندې دا افغان صاحب نه دا زما په شاګردانو کې راځي شاولي استاز افغان صاحب تاسې شاولي استاز زما شاګرد ګل زمان استاز شاولي استاز په عین زمان کې ما یو راک دوی ته ښودلی چې همدا اوس په یو راک دوی روان دي کوم یو دغه راک شفیق جانه دا دی چې ته زه هماغه داسې ښکاري لکه دا هیلې داسې ښکاري لکه زه یو سوالګر چې راغلی خیر غواړي که شاید د راک به د سوالګرانو وي ما څو ځلې افغان صاحب راته زنګ وویل او راته وویله چې ما یو کمپوز ایله جانې یو کمپوز یې رانه وغوښتو ما $50,000 ورته وویل یو کمپوز چې هغه نه وای کمپوز چې هغه کمپوز به زه لږ ووایم تاسو ته قدرمنو دوستانو دا چې زه تاسو ته کوم موسیقي وړاندې کوم دا زما تحصیلات په استرالیا کې و استرالیا خانه شما نخواهد شد نو د هماغه لپاره ما دغه کمپوز آماده کړی ما په دې کمپوز کې ډېر د چریز ډزونه کړي ما چې دا سندره کله افغان صاحب جوړ کړ په دې باندې مې زحمت وایسته د ما تقریبا $12,000 مصرف شوی چې دولت را سره دا کومک نه ده کړی چې مثلا دولت راته راوړي که نه چې دغه واخله چا سره یې کړی دا سره دا په کس کې مخکې حکیمي صاحب سندرغاړي سره کړی تاسو ته ورور هغې جانه کومک کوي دولت تاسو ته درکوي ما $10,000 د خپل د جیب نه مصرف کړی سندره وایې ګیلې مه کوه بیا ګیلې بله ورځ په دغه سندره کې چې اوس یې درته وایم وایې ښکاره ده زه د یار په تمه ناست یم یارانغې چې زړګی مې دانه دانه شو جلبي و مټایي چې کله ویسم خسر کرا دا شربتو دا کیهان رانغې چې په تور توپکه سوری سوری شي بیا راشي راته وژاړې فغان رانغې قدرمنو دوستانو دا سندره چې تاسو اورئ دا ما په فرانسه کې د یارانو دوستانو سره ګل زمان استاد شاولي داخل کې چین دي کړي او دا ټول کارونه خارج افغانستان کې سم نه دي کړي فرانسه استرالیا افغانستان کې امنیت چیرې چې زه کار وکړم افغانستان کې هغه استعداد راته وښیه شکایتونه پرېږده سندره دې ووایه ادامه ورکړه ای بن په بن ماتېږي جنۍ د ګلو رخته د تاویږي
بند په بند ماتیږي جنۍ یا د ګلو لخته د تاویږي او عاشقانه لاله وینه ای بند په بند ماتیږي جنۍ یا د ګلو لخته د تاویږي بند په بند ماتیږي جنۍ یا د ګلو لخته د تاویږي یا عاشقانه لاله وینه یا عاشقانه لاله وینه بند په بند ماتیږي جنۍ یا د ګلو لخته د تاویږي بند په بند ماتیږي جنۍ یا د ګلو لخته د تاویږي. ډیره مننه ماشه صاحب نو دا قضاوت به ټول افغان صاحب وکړي چې یعنی یو خو زه ډېر په دې باندې حیران وم چې ټول وایي په خدای ټولې سندرې د خارج کې خالي مې پرې نما شو افغان صاحب زه خو یعنی د خاندانه بیخي مړ شوم افغان صاحب ماشه صاحب تاسو بیرته راګرځو افغان صاحب تاسو څخه یوه پوښتنه یعنی خبره زما دغه شوه چې د موسیقي په ډګر کې ستاسې استادان څوک وو ستاسې پلارجان و یوازې که نور استادان هم وو تاسې ګرانه زه دا چې والد صاحب مې هم استاد و خو موسیقي بیا د خپل پلار نه یو شاګرد چې پلار یې استاد دی زده کړه یو څه بیا مشکل لري ځینې نور نزاکتونه یې پکې بیا د هغې د خاطره نور استادانو سره زه هم شاګرد شویم چې هغې کې انور استاد و هغې کې خان احمد استاد و خان احمد استاد هغه شخصیت و چې هغې دا کمپوز کړی و چې پیمانه بېده کې خمار هستم همداسې ماشټر نواب علي استاد چون پاکستان کې زموږ ژوند و مهاجرت ژوند و په پښتونخوا کې و د پښتو پلار چې مې کوم والد صاحب مې کوم هغه یو لوی بحر و سمندر و د هغې نه زده کړه هم یو درس غوښتل چې مخکې په دې پوه شو چې زده کړه څنګه کېږي نو په هغې باندې نور استادانو پوه کړم بیا د خپل پلاره مې هم زده کړه. افغان صاحب له تاسو نه مننه ماشه صاحب له تاسو نه له ټولو لیدونکو نه شفیق جانه مننه له خپل ټول ټیم نه ډېره زیاته مننه کوم نو تاسو ټول په لویه بښونکي خدای سپارم د الله په امان. ډیره مننه درنو لیدونکو تر دې دمه له ګرمې والتیا مو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه د اختر په دوو نورو شپو کې له تاسو سره یو له موږ سره اوسئ او اوس د افغان صاحب په غږ کې ښکلې سندره
اوس راغلمه پوره مې نه کړه ستا په سپین مړوند خوبونه لیلو سبا کله دی چرګانو کړي دي بې وخته بانګونه لیلو وزه اوس راغلمه پوره مې نه کړه ستا په سپین مړوند خوبونه لیلو چا ځان ساتلی هغو دنیا کې لوی مقام موندلی د ښکلو مینې چې چا ځان ساتلی هغو دنیا کې لوی مقام موندلی څوک چې د ښکلو مینه وایي څوک چې د ښکلو مینه څوک چې د ښکلو مینه کړي دا به یې حل وي تل هر چا سره سیال وي چا سارا سیالوي غمونه به یې نه وي څوک چې د ښکلو مینه کړي دا به یې حل وي غمونه به یې مل وي خوبونه به یې نه وي غمونه به یې مل وي خوبونه به یې نه وي مشهورو سندرغاړو ته یې کمپوزونه جوړ کړي سړي مشی ښه راغلی قدرمنو دوستانو اختر مبارک شه زه میاشی استاس چې ډیر شاګردان لرم ډیر کسان مې روزلي او ګوړې راته ایښې شکر یې راته ایښې زه په ویاړ باندې دا افغان صاحب نه دا زما په شاګردانو کې راځي شاولي استاد افغان صاحب تاسې شاولي استاد زما شاګرد ګل زمان استاد شاولي استاد په عین زمان کې ما یو راک دوی ته ښودلی چې همدا اوس په یو راک دوی روان دي کوم یو دغه راک شفیق جانه دا دی چې ته زه هماغه دا داسې ښکاري لکه هیلې داسې ښکاري لکه څنګه سوالګر چې راغلی خیر غواړي که شاید د راک به د سوالګرانو وي ما څو ځلې افغان صاحب راته زنګ وویل او راته وویله چې ما یو کمپوز ایله جانې یو کمپوز یې رانه وغوښتو ما $50,000 ورته وویل یو کمپوز چې هغه نه وایي کمپوز چې هغه کمپوز به زه لږ ووایم تاسو ته قدرمنو دوستانو دا چې زه تاسو ته کوم موسیقي وړاندې کوم دا زما تحصیلات په استرالیا کې و استرالیا خانه شما نخواهد شد نو د هماغه لپاره ما دغه کمپوز آماده کړی ما
په دې کمپوز کې ډېر د چریز ډزونه کړي. ما چې دا سندره کله افغان صاحب جوړ کړ په دې باندې مې زحمت وایسته. د ما تقریبا $12,000 مصرف شوی چې دولت را سره دا کومک نه ده کړی چې مثلا دولت را سره وړي کنه چې دا واخله. چا سره کړی دا سره دا کس کې وخت حکیمي صاحب سندرغاړي سره کړی تاسو ته ورور غي جانو کومک کوي دولت تاسو درکې ما $1000 د خپل د جیب نه مصرف کړی. سندره وای ګلې ما کوه به ګلې بل ورځ په دغه سندره کې چمبوسي درته وایم وای کار ده زه د یار په تمه ناستم یارانه چې زړګی مې دانه دانه شو جلبي و مټايي چې کله ویسم خسر کرا دا شربتو دا کیهان رانغی چې پتور توپکه سوره سوره شي بیا راشي راته وژاړې فغان رانغی. قدرمنو دوستانو دا سندره چې تاسو اورئ دا ما په فرانسه کې د یارانو دوستانو سره ګل زمان استاد شاوخوا داخل کې چین نګري او دا ټول کارونه خارج افغانستان کې سم نه دي کړي فرانسه استرالیا افغانستان کې امنیت چیرې چې زه کار وکړم افغانستان کې هغه استعداد راته وښیه. شکایتونه پرېږده سندره دې ووایه ادامه ورکړه. ای بن په بن ماتېږي جنۍ یا د ګلو رخته د تاویږي بن په بن ماتېږي جنۍ یا د ګلو لخته د تاویږي او عاشقانه لاله مینه ای بن په بن ماتېږي جنۍ یا د ګلو لخته د تاویږي بن په بن ماتېږي جنۍ یا د ګلو لخته د تاویږي یا عاشقانه لاله مینه یا عاشقانه لاله مینه بن په بن ماتېږي جنۍ یا د ګلو لخته د تاویږي بن په بن ماتېږي جنۍ یا د ګلو لخته د تاویږي. ډېره مننه ماشه صاحب. نو دا قضاوت به ټول افغان صاحبو کې چې یعنی یو خو زه ډېر په دې باندې حیران وم چې ټول په خدای ټولې سندرې دې په خارج کې کالي مې پرې نما شو. افغان صاحب زه خو یعنی د خاندانه بیخي مړ شوم. افغان صاحب ماشه صاحب تاسو بیرته راګرځو. افغان صاحب تاسو څخه یو پوښتنه یعنی خبره زما دغه شوه چې د موسیقي په ډګر کې ستاسې استادان څوک وو؟ ستاسې پلارجانو یوازې که نور استادان هم وو تاسې؟ ګرانه زه دا چې والد صاحب مې هم استاد و خو موسیقي بیا د خپل پلار نه یو شاګرد چې پلار یې استاد دی زده کړه یو څه بیا مشکل لري ځینې نور نزاکتونه یې پکې بیا د هغې د خاطره نور استادانو سره زه هم شاګرد شویم چې هغې کې انور استاد و هغې کې خان احمد استاد و خان احمد استاد هغه شخصیت و چې هغې دا کمپوز کړی و چې پیمانه بېده کې خمار هستم. همداسې ماشټر نواب علي استاد چون پاکستان کې زموږ ژوند و مهاجرت ژوند و په پښتونخوا کې و د پښتو پلار چې مې کوم والد صاحب مې کوم هغه یو لوی بحر و سمندر و د هغې نه زده کړه هم یو درس غوښتل چې مخکې په دې پوه شي چې زده کړه څنګه کېږي نو په هغې باندې نور استادانو پوه کړم بیا د خپل پلاره مې هم زده کړه. افغان صاحب له تاسو نه مننه ماشه صاحب له تاسو نه له ټولو لیدونکو نه شفیق جانه مننه له خپل ټول ټیم نه ډېره زیاته مننه کوم. نو تاسو ټول په لویه بښونکي خدای سپارم د الله په امان. ډېره مننه درنو لیدونکو. تر دې دمه له ګرمې والتیا مو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه د اختر په دوو نورو شپو کې له تاسو سره یو له موږ سره اوسئ او اوس د افغان صاحب په غږ کې ښکلې سندره
د ټپه ورته ډالۍ کوم دا اوس تازه یاد دا شوه کار وکړو. شفیق جان یو ټپه ورته ډالۍ کوم د شعر لیکل آسان کار نه دی عابد خپل کار دی کوه خپل به کومه د شعر لیکل آسان کار نه دی شفیق خپل کار به کوي خپل به کومه دا شعر بالکل سمه ده سلامت سئ راوړه. ډیره زیاته مننه درنو لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې لنډه دمه لرو له دمې وروسته ستاسې د ملتیا په هیله رقیبان سپک دی رقیبان سپک دی پس پکا پور خاندی گن څوک د چا دورک پور خاندی د اسمان د شفقتونو ساحل گر هم نن زمونږ په خوار ازمکه پورې خاندي د مدار نه چې مو یو ستوری خطا شي لمر پالی وایي په پړکه پورې خاندي نو کمو یو خوا وطن کمو یو خوا وطن جاڑی اظہارا بل خوا موتر اٹک پورے خاندی یا په مراغلی دا غورز دی خدای پتا راولی چې ماشومان د خړ ترخم ته په جړا راولي په مراغلی دا غورز دی خدای پتا راولی چې ماشومان د خړ ترخم ته په جړا راولي چې ماشومان د خړ ترخم ته په جړا راولي شان د می نورانا شپ خپل وطن کې زما په شان د می نورانا شپ خپل وطن کې چې در په درد مسافر کډا په شارا ولي چې خطر خان تا ماشومان دې په جړا راولي مراغلی دا غورز دی خدای پتا راولی چې ماشومان دی خړ ترخم ته په ژړا راولي چې ماشومان دی خړ ترخم ته په ژړا راولي رقیبت با په ژړا شنن چې ما ژړوي رقیبت با په ژړا شنن چې ما ژړوي
خدای به زما د وطن پیغلې په خندا راولي چې خړ ترخم ته ماشومان دې په ژړا راولي په ما راغلي دغه ورځ د خدای په تا راولي چې خړ ترخم ته ماشومان دې په ژړا راولي یا په ما راغلي دغه ورځ د خدای په تا راولي چې خړ ترخم ته ماشومان دې په ژړا راولي چې خړ ترخم ته ماشومان دې په ژړا راولي چې خړ ترخم ته ماشومان دې په ژړا راولي. واه واه ډیره ښکلې سندره افغان صاحب. ستړي مه شئ، خپرونې ته ښه راغلی. اختر مو مبارک شه. تاسو ستړي مه شئ، ژوندي اوسئ. ستاسو د اختر مبارک وي او د ټولو لیدونکو اورېدونکو په دغه وخت کې چې موږ د تلویزیون د برخې نه او د دې څپې نه واوري ویني، هغې ته هم د اختر مبارکي ویم، سوکالي ویم. خدای وکړي چې خوشبختانه او د خوشحالۍ اختر وي. د ټولو ملګرو د اختر مبارک وي. دا ناست ټیم تاسې ټولو ډېره ښکلې موسیقي وغږوله. نو کیدای سي د استاد په حق لږ ووایي چې چیرې تاسو ده؟ نه یو جان مننه، تشکر ستاسو د محبت او د اخلاص نه. استاد چې دی محترم په کاناډا کې ژوند کوي او د هغې د خولې دغه خبره وه، یو سوال کې ما ته جواب راکړی چې تر کومه په ما کې شیمه وه او ما کولی شو ما دغه برنامې مخکې وړلې د وطن د دې خلکو خدمتونه مې کول او اوس تاسو زلمي یاستئ، تاسو باشیمه استئ، تاسو باید خدمت وکئ، وطن را جوړ کئ او د خپل حماسي او خپل ثقافت خپل کلتور مخکې یوسئ. افغان صاحب ما اورېدلي چې تاسې لاس کلن وایي چې تاسې لومړنۍ سندره ویلې وه. یو کال نور راکم شه بیخي صحیح ویلې، یعنې بیخي 9 کلن وایي. یعنې ما یو کال زیات ویلی. نو ما دپاره ډېره جالبه وه چې په 9 کلنۍ کې تاسې لومړنۍ سندره په یو حساب ویلې وه. هغه ستاسې د والد صاحب او د پلارجان مو وه؟ زما او د پلار مې په شریکه باندې یو سندره وه. سندره هم نه وه بلکې ورته به ووایم چې غزل و. زه چې خوارزار درپسې ګرځم پرېږده چې بیمار درپسې ګرځم. و دا به هم درته ووایم چې د غربت ماشوم وی لږ هوښیار یې که نه، نو د مهاجرت ژوند و. موږ هم دې ته متوجه وو چې یاره او څه شوق هم و د موسیقۍ سره، نو د هغې علت هم وکړي. مننه کوم له تاسو نه افغان صاحب او لیدونکو له تاسو نه هم مننه. نو افغان صاحب په بل پارټ کې هم موږ سره ده، په بله برخه کې موږ سره پاتې سئ او د تاسو ملتیا غواړو. موږ سره اوسئ. ښه راغلی درنو لیدونکو، د اختر پلوشۍ خپرونه ده. زه شفیق شهید او هیله مایار ستاسې په چوپړ کې. یو کمپوزر دی، د خپله یې وایي چې زه د خارج کې ما تقریبا 10 کاله کار کړی، کمپوزونه مې جوړ کړي. اته وایي چې ما مایکل جکسن او نه پوهېږم لتا منګیشکر او دوی ته ما کمپوزونه یعنې ټول هغه شم کوچه تا مزړه کې زین وړې ده، ستا خمار سترګو ملې سترګو نه خوب وړې ده، ستا خمار سترګو ملې سترګو نه خوب وړې ده. زرد شم کوچه زد مینا کې ملنګ یوم لا 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 شم کوچه تو د غرونو خبرې ښکارې، نشته ستا مثال داسې حسینه شهزادګۍ ښکارې. ژوند مې کړه راڼه په ښایست لکه سپوږمۍ ښکارې، ستوری غوندې خال دی په تندي باندې وهلی دی. زرد شم کوچه وا ښایسته کوچه.
زرد شم کوچه پلنده زن خلونک ده ما بله و نکڑه چپ زلفو که گلونک ده خکار لکه زرک چپ ناز ناز قدمونک ده و گوره بشیر تا ستا خایست بیا ستایل ده زرد شم کوچه و خیست کوچه زرد شم کوچه تا مزړه کې زین وړې ده ستا خمار سترګو ملې سترګو نه خوب وړې ده ستا خمار سترګو ملې سترګو نه خوب وړې ده زرد شم کوچه زه د مینا کې ملنګ یوما لا 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 درنو لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې لنډه دمه لرو له دمې وروسته بله خاصه برخه مه هېروئ. ښه راغلاست بیا هم تاسو لیدونکو او لومړۍ برخه هم تاسو ولیده ډېر ښه میلمانه مو درلوده او په دې برخه کې هم لیدونکو موږ ډېر ښه میلمه لرو. د خپرونې په دې برخه کې مستعد ځوان د اطلاعات و فرهنګ وزارت سلاکار وایاند شاعر لیکوال او دې سره سره هغه کس چې یعنې زه د دې د کلمو خاص علاقمند یم یعنې په ډېره خوږه ژبه ډېرې زیاتې د کلمې کوي. تاسې سیرې سره آشنا یاست او غږ سره خو یې ټول آشنا یاست. نو ما ویل اطلاعات و فرهنګ وزارت سلاکار وایاند نو تاسو شاید پوه شوي یاست چې زه د هارون حکیمي په اړه خبرې کوم. حکیمي صاحب سلام علیکم، ستړي مه شئ، ښه راغلاست، اختر مو مبارک شه. تاسو ته سلام، ستاسو درنو لیدونکو ته سلام، ټول دې ستړي مه سي او د ټولو دې اختر مبارک سي. غواړم لومړی پوښتنه زه له تاسو نه داسې مطرح کړم چې کیدای سي وایي چې البته شاعري او سیاست څومره نږدې اړیکې اول سره کیدای سي ولري؟ شعر د شاعر د احساس د افادې او بیان یوه لاره ده چې یو خاصه طبقه خلک کیدای سي چې پر دغه لاره یا تمرکز کوي یا فکر کوي یا په دې برخه کې الهام ورته کېږي او وړتیا یې لري په دې برخه کې به کار کوي. سیاست بیخي یو متفاوته برخه بله د چارو د سمون یا د چارو د ادارې یا د چارو د انتظام او یا تر موخو تر رسیدلو پورې یو بل اړخ دی. سره د دې چې سیاست کول هم هنر ګڼل کېږي، په پوهېدل یې علم دی، له بلې خوا په شعر پوهېدل هم که تر یوه ځای علم دی له بلې خوا هنر دی. بیلې څانګې دي د بیلو موخو دپاره ولې ټولنیز په اصطلاح رنګ لري. ما په دې نږدې وختونو کې ستاسې یو شعر داسې ولیدو چې هغې ته سندریزه بڼه ورکړل شوې وه، بخښنه. نو هغې شعر کې تاسې ډېره زیاته بخښنه غوښتې چې هغه بخښنه هم چا نه غوښتې ده. په سفر تلم، اوږد سفر و، غرب ته تلم، نو د مور سره مې خدای پاماني ونه سوی کولی ځکه چې زه پوهېدم چې زړه یې نه کېدی چې زه ولاړ سم. بیا مې یو دوه بیته لیکلي ول چې بیا میرخان دا غزل ویلی ده. حکیمي صاحب د اطلاعات فرهنګ وزارت د وروستنۍ لاسته راوړنې د خصوصا د لرغوني اثارو د خوندیتوب په اړه که تاسې موږ ته ووایاست چې افغانستان د لرغونو اثارو د درلودلو له وجې د نړۍ د بډایو هیوادونو له کتاره دی. موږ شاوخوا 2000 لرغونې ابیدې په افغانستان کې لرو، په مجموع کې زرګونه لرغونې سیمې لرو چې که د ابیدو سره یو ځای اټکل کوو 5000 ته یې شمېر رسیږي. شاوخوا 100,000 لرغونې اثار دا مهال د اطلاعات و فرهنګ وزارت سره ثبت سته. تر اوسه د مس عینک څخه 1114 قلم اثار لاسته راغلي، 148 موږ ترمیم کړي او په پراګ کې نندارې ته ایښودل سوي. او د دې ترڅنګ ګرځندوی افغانستان د سیاحت دپاره یا د ګرځندوی دپاره بېلابېلې ښایستې سیمې لري او پخوا یې ډېر سیلانیان درلودل. اوس هم موږ د کاله شاوخوا 20,000 بهرني سیلانیان لرو او خپل کورني سیلانیان مو په لکونو دي چې د یوه ځایه بل ته ځي. درنو لیدونکو، اوس حکیمي صاحب تاسو ته یو ښکلی بیت دکلمه کوي. داسې ترخې تندې په برخه د زلمیو نه دي، داسې ترخې تندې په برخه د زلمیو نه دي، خو زموږ شونډې وخت ریبلې دي د میو نه دي.
دا څه بې وخته دي پر مخ اوښکې راماتې سولې دا څه بې وخته دي پر مخ اوښکې راماتې سولې مازدیګرونه د خندا دي د سلګیو نه دي خسماره لاره تیره کاڼي څه ترخه وختونه جهنمي کوڅې اشنا ستا د پاپیو نه دي ګوتې دې ورېږده لا حوله پر شیطان ووایه ګوتې دې ورېږده لا حوله پر شیطان ووایه دغه سینې د جوختېدو دي د مرمیو نه دي ماشاءالله مننه کوم حکیم صاحب ډېر ښه دې کې زما په اند یووالي یو پیغام هم پکې و او ګیله هم پکې وه چې راځئ سره ټول یو حکیمي صاحب له تاسو نه ډېره زیاته مننه ده چې راغلی خپرونې ته او زموږ خپرونې ته مو هم ښکلا ور وبښله تاسو هم ښه اختر غواړو او په ټولو چارو کې تاسو ته کامیابي او د لمر ټلویزیون درنو لیدونکو سلامونه تاسو ټولو ته د زړه له کومې د کوچني اختر مبارکي وایم خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله اوسئ اختر مو بختور شه تاتو عبادات مو قبول دا د تاسو ټول د اختر ځانګړې خپرونې د اختر پلوشې ته ښه راغلاست وایم هیلې جانې ستړې مه شئ خیر اوسئ مننه او لیدونکو زه هم سلامونه وړاندې کوم د لمر تلویزیون ځلانده تلویزیون لیدونکو ته او امیدواره یم چې دوی د خوښۍ او خوشحالۍ څخه ډک اختر ولري راځئ چې لیدونکي نور په تمه پاتې نه کړو او د خپرونې په سر کې هغه زموږ لومړنی میلمه څوک دی که څه راوپېژنې بالکل شفیق جانه موږ مخکې هم تاسو وویلې چې موږ بېلابېلې برخې په خپرونه کې لرو او په دې برخه کې لیدونکو موږ تاسو ته دوه ځلېدلې سوري مو راغوښتي دي او دوه ډېر ښه او خوږ ژبې سندرغاړي چې رابسي او تاسو ته به خپله سندره وړاندې کړي البته لیدونکو دا سندره به هم جوړوي سندروي ما په ګمان دا جوړوي سندره چې دوه ورونه شاید اوسي بشیر وفا او نظیر سرود بالکل درنو لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې راځئ وګورو چې نظیر جان سرود او بشیر وفا خپله ښکلې سندره موږ ته ډالۍ کړي نسل هرات لالا جان هر دو برادر هر دو برابر هر دو نهال زمین کشور لالا جان لالا لالا دست و بالا هر دو است من دیوالا شیرین میشه انگور سبیده بالا اهل غزنم من اهل پروان تو قندهاری من مرد میدان لالا جان هر دو فدای یک سرزمینم هر دو برای یک ملک و دینم لالا جان لالا لالا دست و بالا هر دو است من دیوالا شیرین میشه انگور سبیده بالا از مزارم تو مهد تاریخ من شاهکارم لالا جان زبان هر دو زبان عاشق جهان هر دو جهان عاشق لالا جان لالا لالا دست و بالا هر دو است من دیوالا شیرین میشه انگور سبیده بالا قدرت من شیمایی تو لالا جان بیا که با هم وطن بسازیم بزور بازوی خود بنازیم لالا جان لالا لالا دست و بالا هر دو است من دی
عالی بود. څومره ښایسته سندره. السلام علیکم بشیر جان قند عیدتان تبریک باشه. سلامت تشکر. اختر دې مبارک شه. ستاسو هم اختر مبارک وي. مهرباني. ډیره ښکلې سندره لالا جان. آره نظیر جان خودت به بشیر جان لالا میگی یا بشیر جان بر خودت لالا میگه؟ به خاطر که من خورد هستم مرا ناز میده لالا جان میگه. دیر خراغلی سری مشه. لطف کردین. سلامیدانه خدمت و کسایی که می لحظه در خانه خود نشستن ما را تماشا میکنن. عیدشان مبارک. خدا کنه عید خوب و خوش آغاز کرده باشن. همیشه خوش خندان باشن. عید تمام دوستای و نازنینایی که از طریق پرده شیشه‌ای که روبریش نشسته لمر عزیزه که دیده میتونین دیدین میبینین عید شما مبارک. ډیره زیاته مننه له دواړو نه. شفیق جانه اوس د ما پوښتنه البته داسې ده چې څنګه مو غوښتل د لالا جان سندره ووایي. آیا په منځ کې خو به مو کومه شخړه یا جنګ نه و پیدا سوی چې غوښتل مې یو بل ته بیرته چاپلوسي وکړي او دا سندره ټوله مینه مینه دغه سندره شخړه پکې هېڅ نشته. څنګه مو غوښتل چې دا سندره ووایي او انګیزه د دې سندرې څه وه تاسو ته؟ خب البته اگه احساسات خاصی داشتیم در میوهنگ و همگی میفهمه که همبستگی اتفاق نشان میده و خواستیم که امیانگ به شهر کابل البته در قرغه ساخته شده. کمپوزش از صادم خان ناجان سخی البته مشترک است. شعرش هم از فراجان پناهی است. دیگه واقعا بسیار گل کرده آهنگ. نظیر جانم نام خدا گل کرده. آهنگ بسیار زیاد مردم خوش کرده. واقعا کلی سندره از ما شخصا ډیره خوښیږي. ما سلامت لطفا. لومړي ځل لپاره واورېدم واو څومره ښکلې سندره. و باید که بگویم که ایلا جان یک روز ما بشیر جان از راه میگذشتیم میدیدیم که یک لالای خرد همراه لالای کلان لالای بزرگ جنگ میکردن. اما در ذهن ما بشیر جان بود گفتم باید یک آهنگ جور کنیم که ای لالای بزرگ لالای خرد بگه لالا جان. یعنی که تاسې دواړه ورونه سندرغاړي نه وئ نو تاسې به څه وئ؟ یعنی شما لطف کردین. دواړه به انجینران وئ ډاکټران وئ ژورنالستان که څه که نه وئ؟ ما شفیق عزیز والا اگر زبانت خشکی کرد ما برات یک ذره جوس پردم. تو بود که یک ماه مبارک رمضان دیگه خودت میفهمی که تبدیل شده. وزنت هم که میبینیم یک ذره کم شده. سلامت باشید. از خودت باش برای خودتم. باش ایلا خب بیخی مهمان نوازی نمیکنه. ایلا هیچ مهمان نوازی نمیکنه. شما هستین شفیق جان. اگر ما هنرمند نمی بودم 100% سرباز می بودم به وطن خود خدمت میکردم. شفیق جان له دوی نه ډېره زیاته مننه کوم له دې چې راغلی خپرونې ته او د بشیر جان یوه ډېره ښکلې سندره البته لیدونکو خپرېدو ته چمتو ده او تاسو به هم د سندره واورئ او وبه یې وینئ. نو شفیق جانه موږ هم البته چمتو یو د دې سندرې اورېدلو لپاره. نو تاسو څنګه؟ ستاسې د بیا هم اختر مبارک وي. ډېره مننه له راتګ مو. ستاسې یوه ښکلې سندره ده وایي کوچۍ. نو که هغه موږ ته دلته اجرا کړئ ډېره ښه به وي. ډیره مننه ټولو ته د یوه ښه واقعي اختر په هیله. سلامت سئ حکیمي صاحب ډیره زیاته مننه له راتګ مو. سلامت سئ. لیدونکو دا برخه هم ډیره ښکلې برخه وه. هیره نه کړئ درېیمه برخه هم د خپرونې ډیره جالبه برخه ده او ډېر ښه میلمه لرو. د اوس لپاره لنډه دمه. یو ګرم سلام ټول هغه لیدونکو ته چې همدا شېبه له موږ سره یو ځای شول. خدای دې وکړي چې تر دې دمه مو خپرونه د پام وړ ګرځېدلې وي. د اختر پلوشې ځانګړې اختریزه خپرونه ده. ایلې د خپرونې په دې برخه کې موږ د یوه ځوان وطنپال او خوږ ژبی شاعر پرهیز شګیوال له ځان سره لرو. تاسو ښه راغلاست او په خیر راغلی. زه هم خپل سلامونه او احترامات او د کوچني اختر مبارکي هیلې جانې تاسو ته او شفیق جان صاحب تاسو ته او همدارنګه د لمر تلویزیون ټولو کارکوونکو ته او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته وړاندې کوم. خوشحاله اوسئ. دا راته وایي چې د اختر لومړۍ ورځ څنګه وه او څنګه مو تېره کړه؟ والا ډېره ښه تېره شوله. څه موږ چېرته لاړو خپلوانو کره او همدارنګه دوستان زموږ خواته رالل نو پوه نه شولو ورځ ډېره ښه تېره شوله. خدای وکړي چې په تاسو هم ښه تېره شوې وي. شګیوال صاحب زه خو ستاسې د شاعرۍ یو خاص مینهوال یم او تل ستاسې هغه حماسي شعرونه یعنې زه چې کله اورم په هغه سندریزه بڼه نو ډېر جذباتي کېږم نو کله کله یې ژړا راشي. نو اوس زه غواړم چې لیدونکو اوس زه نه شاړم. زه په دې تمه یم چې شګیوال صاحب موږ ته یو اختریز شعر کولی. غزل ده چې وایي داغ دې خپله پورې کړی پر لمنې زمانې
داغ د خپله پورې کړی پر لمنې زمانې او د دروغجنو خلکو ځاله یې دروغجنې زمانې. وحشت تورې تیارې در کې په هره خوا خورې دي، وحشت تورې تیارې در کې په هره خوا خورې دي. له تا انس او جنس خفا هم ونې غنې زمانې، او چالبازه یې مکارې لکه ډمې غوندې څرخې، چالبازه یې مکارې لکه ډمې غوندې څرخې، او ګډوي شهدو کې زهر مکرجنې زمانې. اسمانه نور غورځېږه، اسمانه نور غورځېږه، ځمکې ځای راته رانه کړ، اسمانه نور غورځېږه، ځمکې ځای راته رانه کړ. موږ خوارو ته یې لارې کړې اغزنې زمانې، او لت پت په وینو سره څو شهیدان دلته پراته دي، لت پت په وینو سره څو شهیدان دلته پراته دي. اخ په کوم جرم تا تړلي ځنې زمانې. هیلې جانې او د شعر خاپیرۍ داسې شګیوال پرهیز ته راشي، د شعر خاپیرۍ داسې شګیوال پرهیز ته راشي چې خوي مې په وجود کې لکه ستنې زمانې، چې خوي مې په وجود کې لکه ستنې زمانې. ډېر ښه او مننه کوم واقعا چې له احساسه ډک شي. شکیبال صاحب کله چې شاعر ته الهام راځي نو باید مخکې له مخکې کوم هغه شیان ورسره وي تر څو کولی سي دا شعر ځان سره ثبت کې. ما اکثره شعرونه چې لیکلي دي ما په تنهایۍ کې لیکلي دي. خو داسې وخت هم راغلی دی چې جلال آباد کې برق به نه و، ما ته د شپې شعر راغلی دی چې زه باید شعر ولیکم. کتلي مې دي چې قلم هم نشته، خو ما داسې یو دغه وکته چې یو زما د ماشوم زوی یو رنګه پرته وه، هغه رنګه ما راواخیسته، په دیوال نه کاغذ اوس نه په دیوال باندې مې ولیکه. ما ویل تر سبا پورې چې څو رڼایي لګېږي نو زه بیا دا بیا دغه ته ورسم کتابچې ته، نو په داسې حالاتو کې موږ شعر لیکلی دی. خیر خدای ور السلام علیکم. تاسو مداخله هم بې ځایه وکړله. السلام علیکم. څنګه سړي مشئ څوک یاست تاسې؟ موږ میلمه لرو. نه دا سړی ما وپېژنده، دا ما خو نه پېژندو. هیلې دا څوک دی؟ تا هم دعوت کړی؟ نه ما خو نه دعوت کړی نه. دا خو ډېر محترم سړی دی. یا ما واورېده دا تا شاعري پاک لکه نه شاعري مې تا د شپې له خوا راځي، یو ځل نیمه شپه تا شاعري راغی او نه وروره تاسو بیخي داسې مداخله وکړه چې زموږ خبرې مې بیخي له یاده نه دا بې اجازې یو ټک ټک یو زه خپل همدغسې یو شخصیت یم چې باید اجازې ته هېڅ ضرورت چوکۍ ماته نشي هېڅ ضرورت ویلي به چاوتوشکه مو درته راوړی وای. ولاکه دا کار وکړې. تاسې څوک یاست؟ نوم مو څه دی؟ ما خو کله نه یې ما لیدلي. ته ډېر خلک شاعر خپړی وایي، شاعر خپړی. خپړی څه معنا لري؟ خپړی معنا دا چې مثلا شاعري کوي ډېر په چوپتیا باندې، یوازې خپل ځان ته یې کوي، ځان ته یې کوي. نه ټول دنیا ورباندې خبر دی. زما کتابونه به تا مطالعه کړي. یاره ورا دروغ شو ویله، ما خو دا خپړی نوم اوس واورېده. شکیبال صاحب دا تاسې یو شعر وایي، زه خو په شاعرۍ دومره خاص نه پوهېږم، تاسې د دې شعر نقد کوي، یعنې تاسې خپله پرېکړه وکړئ چې آیا دا واقعا شاعر دی که نه دی. مهرباني. زه د لیلا په عشق کې، زه د لیلا په عشق کې، بیا د لیلا په عشق کې. کمیس مې وویسته لاندې زیر پیراني و. په دې شعر معنا باندې خو زه ونه رسېدم تا ته وایه چې موږ سره والا زه شکي شوم شګیوال صاحب. بل یو شعر مې دی تا به اورېدلی چې غوټې پسې وهې په لاس به درشي. چا ویل چې یا پردی شعر خپل په نوم کو داسې کې مه کوه چې غوټې پسې وهې په لاس به درشي. او چا ویل چې شارنو کې چرګان نشته؟ خدا خیر به درشه اختراع و صحیح صحیح. هر پیوند د خپل پیوند سره جوړیږي، هر پیوند د خپل پیوند سره جوړیږي. ما رکشا کې کلینر لیدلی نه. بخښنه دي دا پردي شعرونه تاسو ولې په خپل نوم کوئ؟ ټوله نړۍ همدلته زه خوشحال کم نه ډېر بخیر نوم دې خوشحال نه دی. زه عابد کمزوری نیم چې به ډار کم په ښکاره نه. زه خپړی کمزوری نیم چې به ډار کم په ښکاره نارې وهم چې شګیوال صاحب دا والا شعر و شاعري توهین نور شروع کو. شفیق زما د سترګو تور دی، شفیق زما د سترګو تور دی. هیله هېڅ نه پېژنم، نه پوهېږم چې دا مې ورور دی. دغسې لوپه شوم اور مې واخیست په فریاد او په سوزان یم. د چا دی دا شعر؟ دغه تنور ویوه. لوپه شوم اور مې واخیست په فریاد او په سوزان یم. نور مې بچ کړی ای بچیانو،
شګیوال صاحب دا شعر ستاسې افغانستان یم لیاز د خدای نور مې بچ کړئ بچیانو هله دا وباسئ دا غېږې وباسئ سره چې اوس په دې هم په دې مخ باندې ولګوه دا شعر زما دی قسم دې په خدای چې لطیف نګرانه در باندې پوه شو چې شګیوال صاحب خیر دی کار کوه دا شعر زما دی ستونزه نشته دغه دا ومنه چې دا شعر د غلا کړی د شګیوال صاحب دلته ګیر شولې یا نه زه غل شاعر یم چې زه شعر دا دوره د غلا کړی شاعر زما ناست دی فرهنګ او ادبیات او جبر کې دا خبر ورو نشته دا سړی خو بیخي زیاته کړی خیر دی په داسې خدای ښکاري باور کوه ما شګیوال غل صاحب لیدلی تاسې دی لکه خو چې داسې د دې نه غل پټ کړی زه نه چې بیخي پوهېږم مخامخ زه دا شعر شګیوال زما صاحب دی دا خلکو دغه اورېدلی دی. شعر زما و هغه وخت کې که زه وایم ولاکه مې پرېښی و چې دا تا جوړ کړی وای دې سره سره چې شعرونه هم تاسې غلا کړه تاسې کولی شئ چې جوس وڅښئ او لاړ شئ داسې کومه ها. دي جوس ته مې- زه به یو دې جوس ته مې ځان برابر خبرې کړ. بیا وکړم چې عابد صاحب په طنز کې ډېر یو څه پراته وو د دې مطلب دا و چې واقعا داسې بعضې شاعران شته دی چې هغه یې ادبي غله دي ادبي غله دي او واقعاً. هغې شعرونه په خپل نوم کوي د ښو شاعرانو نو بس داسې دنیا ده چې شعر فیسبوک نوی را پیدا شوی دی د پردي شعرونه راوالي په خپل نوم باندې کي نو د دې په شعر دغه کې طنز کې ډېر یو څه پراته وو واقعا او عابد مننه خبر صاحب، دا ده شفیق جانه چې اوس دغه بعض شاعران دي دا نن سبا که نه ګوري چې پخواني شاعران کتاب پیدا کړي بس وروره غیجانه صرف هغه نوم لرې کړي بالکل همداسې هغه ده. نوم لري کې خپل نوم پکې واچي مننه کوم و نرمن ته یې ورکړه.